السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته درود ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د فیسبوک هیر سوی پاسورډ خلاص کړئ. یعنې ملګرو له تاسو څخه د فیسبوک پاسورډ هیر سوی ده. اوس که تاسو غواړئ چې هغه کوډ بیرته پیدا کړئ، یعنې هیر سوی کوډ بیرته د فیسبوک څخه پیدا کړئ، نو دغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ. نو ملګرو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درود ښیم. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ویډیو شروع کېدلو مخکې چېرته تاسو ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د هغه رقم نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ ستاسو لپاره هر ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو لاړ شئ خپل فیسبوک اکاونټ ته. کله چې تاسو خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ، ګوره ملګرو دلته زما اکاونټ ده د سلیم خان په نامه ده. ملګرو کله چې زه په دې باندې کلیک وکړم، دلته دی ماته وایي پاسورډ راوښیه. نو زه چې هر پاسورډ ورکړم، ګوره ملګرو زه مثال پاسورډ ورکوم، دا زما پاسورډ ده. کله چې زه لوګین وم دا نه لوګین کېږي، ځکه دا پاسورډ غلط ده، له ما څخه خپل پاسورډ هېر سوی ده. نو اوس خو ګوره دلته راغلی چې انکریکټ پاسورډ ټرای اګین، یعنې پاسورډ دی غلط ده، بل کوډ ورکړه. نو ملګرو کله چې تاسو ته کوډ نه وي معلوم، نو تاسو به څه طریقه ورسره کوئ. نو ملګرو زه اوس راځم هغه طریقه تاسو ته درښیم. ګوره ملګرو له ما څخه د خپل اکاونټ پاسورډ هېر ده. اوس به تاسو وګورئ چې دغه زه څنګه خلاصوم. نو ملګرو دلته تاسو ګورئ یو اپشن وینئ چې فارګیټ پاسورډ. دا په فارګیټ پاسورډ تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو فارګیټ پاسورډ باندې کلیک وکړئ، ګوره ملګرو دلته وایي فایند یور اکاونټ اټومیټیکلی، یعنې خپل اکاونټ اټومیټیکلی پیدا کړئ. دغه کوم جیمیل چې ده په دغه جیمیل باندې به هلته ستاسو اکاونټ پیدا شي. که دې چیرې په دغه جیمیل باندې پیدا کوئ نیکسټ ووایئ، که دې چیرې نمبر ورکول بیا به ناټ نه ووایئ. نو ملګرو زه دلته ناټ نه ووم. کله چې ته ناټ نه ووایئ، ګوره ملګرو دلته تاسو ته راغلی دغه ستاسو د ټلیفون نمبر دی. زه ورته وایم یا دا زما د ټلیفون نمبر نه دی، زه بل نمبر ورکوم. ناټ مای اکاونټ به ووایم. ملګرو کله چې تاسو ناټ مای اکاونټ ووایئ، دلته به اوس راسئ فون اور ایمیل. ملګرو د فون نمبر به ورکړئ، یعنې کوم نمبر باندې چې تاسو آی ډي خلاص کړی وي هغه نمبر به ورکړئ. دلته ملګرو زه خپل نمبر ورکوم. نو ملګرو ګوره دلته ما خپل نمبر ورکړئ، د هغه رقم به دلته تاسو راسئ فایند یور اکاونټ. په فایند یور اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په فایند یور اکاونټ باندې کلیک وکړئ، وایي کنفرم ویو اس ام اس، یعنې په دې نمبر باندې تاسو ته یو اس ام اس راغلی ده، هغه اس ام اس به دلته تاسو ته راسي. ګوره ملګرو ما دلته نمبر اس ام اس ورکړئ، یعنې هغه ما دا نمبر ورښولي ولو. که دې چیرې جیمیل ورښوئ، په جیمیل باندې به بیا هغه اس ام اس تا ته درځي، او که دې نمبر ورښولي په نمبر باندې به درځي. نو ګوره ملګرو دلته ما ورکړي ولو چې کنفرم ویو اس ام اس، یعنې ما ته دی په نمبر باندې راسي. ګوره هغه اس ام اس راغلی، ګوره 907341. نو دلته زه رالم ملګرو انټر پاسورډ ټو لوګین. دلته به تاسو ملګرو کنټینیو ووایئ. کله چې کنټینیو ووایئ، دلته اوس ګوره کوډ چې دا ملګرو تاسو وګورئ 907314 او د هغه رقم ګوره ملګرو 907314. ملګرو دلته به تاسو کوډ کې ووایئ. کله چې تاسو کوډ کې ووایئ، د هغه رقم بیا دلته تاسو راسئ خالي به کنټینیو ووایئ. کله چې تاسو په کنټینیو باندې کلیک وکړئ، وایي ګوره وایي کیپ می لوګ ان، یعنې په دغه یوه اکاونټ باندې ما لوګین کړه، یا لوګ می فرام ادر ډیوایسز. کله چې تاسو بل ځای خپل اکاونټ خلاص کړئ، له هغو څخه به بیا څه کړئ چې هغه اکاونټ وځي. نو ملګرو د دې څه کم زیاتره او بهتر اپشن چې دغه یو ده، لوګ می فرام ادر ډیوایس. په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو کنټینیو ووایئ. ګوره ټایپ ا نیو پاسورډ، نوی پاسورډ ورکړئ. دلته تاسو هر نوی پاسورډ ورکوئ، هغه پاسورډ مې خپله خوښه ده. دلته ملګرو زه اوس پاسورډ ورکوم. نو ګوره ملګرو دلته ما خپل پاسورډ ورکړی او دلته تاسو کنټینیو ووایئ. کله چې تاسو کنټینیو ووایئ، ګوره ملګرو دلته تاسو هر کوډ چې ورکوئ هغه کوډ به ورکوئ او دلته بیا اوس اوکې کړئ. کله چې دغه تاسو اوکې کړئ، اوس به ستاسو د فیسبوک هیر سوی پاسورډ ختم سي، یعنې تاسو ته به نوی پاسورډ ولګېږي. ګوره ملګرو زما اکاونټ خلاص شو، یعنې په دغه رقم طریقه سره تاسو کولی شئ چې د خپل فیسبوک هیر سوی کوډ پیدا کړئ. نو ملګرو دغه ډېره اسانه طریقه ده. خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه سوې وي. که ویډیو خوښه سوې وي، ویډیو لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نو ملګرو ملامیږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.